خدای د پاره منو زیارتونه والله علماء دیوبند چې څومره د مقبرو د اولیاء او د زیارتونو قائل دي دومره بل څوک دي نه خو د زیارت مالګي خرڅول او خپل خېټې په پالل د دې قائل دي په دې خبره پوهیږي مالګي پیخي دي او صاحب اوس دې ته تاسو سوچو کوي ما ته وګورئ او د خدای بندگان په زیارت پیسې اچول اصلی دین خو قرآن او حدیث ته نو دا په قرآن کې چرته دی او په حدیث کې چرته دی حدیث کې دی چې د قبرونو حاصلات خورل حرام او ناروا دي د قبرونو په نوم باندې نظر کول د قبرونو په نوم باندې نظر کول نظر عبادت ته او عبادت د غیر الله په نوم کفر او شرک والله بندگان اولیاء الله او قبرونو ته ورشه السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین انا ان شاء الله بكم لاحقون پتا سو دې سلام وی اغه خلق چې د زمکه لاندې اوسېږي کدا الله رضا او شي زرده چې مونږ بم در سره یوځي قران ولولا داغي په روح وبخه یو آیات کرسی چې په مقبره کې چاولا سلیخ پر دې د مقبره نه عذاب وچت د دې سو قائل نه دي دا څوک نه مانی د علماء دیوبند خلاف یو سازش ته چې د قدیم نه انګريز جوړ کړي را روان دي او تر نن را روان زما عزیزانو علماء دیوبند هغه چراغ دي چې د اهل باطل په پوکی نه مړ کیږي پوکو سے یہ چراغ بجایا نہ جائے خبره مې دا کوله چې تاسو خپن شي مونږ خلق زړې ګډیو زړې ګډې لا چې چا شین جوار بوټي د سیونیو ناګړه چې ورته دا سیګری چې به نن بچاو کې یادګار کې د کوثر نیازی تقریر هم تاسو اورئ دی خو وګوره را دا کور د مالک سپای ورپسې شو خبرم یاد ده چا پسې ا پیر پسې چې سپای ورپسې شو دوله یو روټای ورواچو چې یو روټای ورواچو نو هغه وخوړه چې وی خوړه بیا ورپسې غپل بیا بل ورواچو چې بل وخوړه بیا غپل بیا بل ورواچو بیا غپل سلور وړه روټای ورواچولې بیا غپل دا پیر صاحب ورته وی چې خدای دې خراب کا خود مالک دې سلور روټای را کړی وي سلور وړه می درواچولې نو اوس ولې غاپې اسپی ورته خدای تا خراب کا خدای تا خراب کا زد دې کافر سپېما کده د په دروازه کې مرشما نو بلې دروازې ته نظم تعالی چې مالک روټای را لګلا نو داغه عبادت ته کولو او چې یو سلور ورځې د امتحان د پاره در باندې روټای بند شو نوراله داغه مالک د دشمن په کوڅه کې د سواله الله خیال امراغه تاسو با نن دا هغه چا تقریر ما اوري چې چا بوټو سره کړو یو د رساله ایډیټرو په دوانه چا ناغسته اگر اوچت کو او صاحبہ مذهبی امور وزیر ته جوړ ډېر خو شو چې هغه خدای بیړه تبا کړه ساړه او نه ساړه نه پیجندو کته به ته چور سم کار ور سره وش پکار ور سره داس اسی نے بے وفائی کی جسے جانے وفا سمجھے تجھے او بے وفا ہم زندگی کا آسرا سمجھے بڑے نادان تھے ہم ہائے سمجھے بھی تو کیا سمجھے لاس کو سڑے یوزل سویل ورکی واللہ یوزل میں اغا بوری نشین
او هغه درویش او ملنګ د زمانه مفتی محمود تلاس ور کړو زما د په خدای قسمی چې سر می قلم شي د مفتی روح براته په قیامت کې ګیله ونکي چې تا زما د مرزا خلاف دا کار کړ. نعرہ تکبیر، حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا محمد امیر صاحب پیشنگار. زما عزیزانو عرض میں داو چې څه ضمیر ځان کې پیدا کړي، څه جرأت ځان کې پیدا کړي، څه غیرت ځان کې پیدا کړي، څه ایمان ځان کې پیدا کړي. هر چا پسې بین بین نارې مو وایي. تاسو وګورئ ما چې تاسو ته جنت نشتا د ثوابه یو سړی ما ته راغلی ما ته مناسب ته د جنتونو منتونو خبرې کې جنت مې ویل مات کو ټوکړې ټوکړې مې نشته او دوزخ مې ویل مات کو ځای ویل آزاد ګرځئ نه جنت شته او نه دوزخ لیونی و خیال براغی جی وی جنت میں مات کرو اور دوزخ میں مات کرو اچ نشته. زما عزیزانو خبر اور جنت بے ضمیر قوم له خدای نه ورکړي. زمونږ ایمان په کباب او روټه خرڅيږي کنه تاسو ټول وایي زمونږ ایمان په تورو چایو خرڅيږي کنه زمونږ ایمان د سود د زکات په پیسو. مولانا خبره تاسو اورئ دا دوی چې کوم سود زکات پیخه ده زکات نامه پیخه دا 7.5% چې کوم سود لګي هغه نه 2% کټ کیږي او 5% بیا مالک ته ملایي. نو د اصل مال نه چې کټوتی ونشي نو زکات نه کیږي. بیا دا چې خالص سود ده او نامه دی په زکاتی خدا تاسو په ایمان وای یو افسر مانه تاسو کوی چې دا زکات نه ده مالتر اشتیا وایا چې په خرید درته بنارسای واچوم او کالی ور واچوم نو ورته بناوي وای خریتا وینا مال کوي خو درته راولم چې نکاح کم درته وېکا ویجی خرا څنګه وکم مال خدای راستی دا خری بیام پاکی دي زمونږ دا خزه د خرو نه هم زیات دیکھو غری خفا نشي لیډا بار ولاړیو لیډا دنه درزیلا ناپ ور کوي. او سیرت النبی والے سیرت دے جلسے منانے والے جلوسا والے اغبم پکی روان یہی چه تبار ولاڑے او خزد دنن درزیل ناپ ورکی او بیا د پرتوگ ناپ چه ورکی نن د ٹیٹ جامو فیشن دے پرتوگ با ٹیٹی او کمیس با ارتی خفن شئی کابلای نبار گرزے دو والاو خزے کا دے دے کی کمیس تنگ کی خو میڑیشتا کنا سزان ورطا جوڑائی را جوڑائی ندی علکانو میڑ چوک دے اے شرمے دلو تا دے دے کی چالا کمیس تنگ کرے دے سباب پک روانے نعرے پیر یا دستگیر یو شلزل یا دستگیر منگ سوزولو دے پارا دیکھو گرے داغا چل دے موسیٰ علیہ السلام تے او خزہ سڑی رونی و دلاس نوے موسیٰ کدے خزہ نمی منی کے خطا نمنم او کدے نمی نمانی کے نو تا منم آغا ورطیل دینا بدے اول منی کو وی بیازستا پیغمبری اڑو نمن نو اس مونگا چے دیو گوری نو دیوئی چے یا غوث یا غوث اسی بھی کہنے یا غوث چلو ٹھیک ہو گیا دل خوش ہوئی یا غوث یا غوث یا غوث نو تا اسی مننے آ کہ غوث دا علم پڑھ کے تے پڑھانے آ
पढ़ के ते तबलीग करने आ, पढ़ के ते जालमा दे गिरेवाना विच हाथ डाल के गौस में असी मन तुसी मन दे गौस। शेख अब्दुल कादिर जिलानी चुप, शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुंग मनू 12 काल डूबा बेड़ा इस्तेवा कमा बेड़ा हुआ तासु चिके नहीं ओ बेजमीर कौमा तासु चिके नहीं वेदा मुलियान बेड़ा ही न मनी बेड़ा वाली न मनी बेड़ा दे घर कशा वाली न मनी बेड़ा वेदा मुलियान दगाव से पाक बेड़ा ही न मनी वल्ला शेख अब्दुल कादिर जिलानी इलम पसे तले हो 12 काल पस चिकली तरा गए द इस्लाम बेड़ा पकली की डूबा शवे 12 काल पसे आ डूबा शवे बेड़ा द इस्लाम ब्यार द इस्लाम बेड़ा रईसते वो बदबख्ता शेख अब्दुल कादिर जिलानी काफिला के रवान दे इलम पसे काफिला डाका प्रेवाता दलराले बचिया तासरा खुसनिश्ता वे दे ग्रेवान के राता मोर से शे तड़ले चाहे प्राणिस तो मोर और ताशरफाए गंडले वे बचिया तावले उन्हें वे चे मा सर चनिश्ता वे जच द कोर रातलमा नो मोर में राता वे चे बचिया दरोग मवाया नो कमी वेले वे चे चनिश्ता नो ब्या बद मोर पर वसियत अमल न किदर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुदा हस्ती हुआ कुरान रा शेव गोर है द शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर अमल बा जखला से गमो कना दे खबर पोए गई कुरान गोरे कनी इज्जत दगा पे खबरे बाला माने के उसे गम ईमान लड़ी और जमा पर खबर दे एतराज हो दा तासर जुख्त सेगम राश च खबरी रजा कुरान दे तिल्का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। अल्लाह दा वड़ांदी च कम खलक तीर शवी दी दा यो टोले लहा मा कसबत दुई द पारा बद दुई अमल कार आमदवी वलकुम मा कसबतुम औ तासु द पारा बा अगशे कार आमदवी चिकम तासु खड़े वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। दागी दा मालू तपोस बतासु न की अगी द पारा दागी अमलो और तासु द पारा तासु अंबिया औलिया उलमा सिद्दीकीन सुलहा दा रहबरान दी दा द खुदा लारा सड़ी तखई ईसाल इल मतलूब दा द दुई कार न दे दा द खुदा कार पता खबर पड़ गई यो इराअत तरीक दे लार खोदल सड़ीता यो ईसाल इल मतलूब दे आ मंजिल मकसूद तरसवल अंबिया उलमा सुलहा इराअत तरीक कोलेशी च सड़ी तलारो खैचदा लार खुदा ततलेदा बाकी ईसाल इल मतलूब च दे दा द दुई कार न दे दा द खुदा कार तासु पोए गई खबर जमा अजीजानो मां अर्ज कोलू चे अगर तो मके सड़े जरूरत तखमख कीगी चे जबा दखपल खुदाए द काबे बदल चंगालम बदल बचंगाल चे वरा गए और दसमाते पक्यो कोट चौकीदारान राला पोट शो अब्राहा गवर्नर था चे सहबास्ताप काबा के हो चादसी चल करे दे सहबा इंटेलिजेंस सीएडी दायरा वक्त वे सड़े वारम
سړی غواړ سی ډي زمونږ د جلسې ته هم ډېره ناسته وي چې څه خطره خو نشته هېڅ نشته هېڅ نشته خیر خیریت والکان یو ته مې وی چې که زه داسې ګډه وډه خبره هم کړمه خدای بنده زه خو ستا غم جاړم که وړو پسې شم که چینو پسې شم که سبزی پسې شم خو تاسو د خدای سپېرئ خدای دې ورک کا ستاسو غم جاړم زه خو ملا یم زه خو چې د چا کور روان شي زما کور آباد شي تا کور کې مړی وشي زما کور کې واده جوړ شي تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج دعوت صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ ټول روسیانو پاغه پټو کې متیازي کړی دي چې کوم پټو کې دا پیاز شوی د کابل نه خورو او د هندستان هم نه خورو دا ټول هندوان چې دي د پنجاب سایډ کې دا لنګ په شار اواړي او غل پکې کوي دا پیاز هم نه خورو دیکھو وګورئ خپل پیاز هم څکړه مونږ خپل غواړو اڅ شو چا یوړ ام په بډوال وای ما وفادار ګڼلو یار درغل چل بازو خطو ما وفادار ګڼلو یار درغل چل بازو خطو د بے وفا اشنا په بډ اخر پیاز خطو خپل پیاز شو دا چل دانو په دې تاسو کمکل یې پويږئ نه چل داو چې د کښوی وا په تاریخ کې نو ګرانه شوی التا ډالډا 3 روپے کیلو ګرانه کړه خلق وبونګید چې وای داولې التا پیاز در باندې شاټ اجرا وستو چې ستا روخ ووري د ډالډې نه تاسو خو پوهیږئ نه د غړو نه دی روخ ووري چې په پیازو ورخته شي او بدبختو پیاز څه کوي پیاز څه شه ده ما ورته وی چې واورئ په خدای قسم نم په پاکستان کې پیاز پکار دی نم په پاکستان کې ډالډې پکار دی که پاکستان کې پکار دی نو د محمد رسول الله قانون هم پکار دی والله کنه پاکستان په سړک آباد غواړم نه په بلډینګونو آباد غواړم که پاکستان آباد غواړم نو د محمد رسول الله په قانون آباد غواړم عزیزانو پاکستان زمون ملک دی زمون جایگیر دی زمون پلار او نیکو غور نیکو پیړای پکې خخې دي زد پلار او د نیکم د ملک غدار نشم کېده د پلار او د نیکم ملک غدار څوک نه کیږي نه په پاکستان کې د ملک غداران شته که د ملک غداران دي هغه څوک دي چې چا د پاکستان بیړه تباہ کړه چا د پاکستان بنیاد وسته پرونه دروټه درک نه لګېده نن په یونیورسيټي کې په 50 او 45 लाख بنگلې اغست پرونه خر نو نن په بنز موټر کې ګرځي پرونه خر نو نن 83 او 82 او 81 کروڑوں کی ګرځي